نو هغه باور او هغه ما هر څه له لاسه ورکړی ده. جنرال مبین کندهار کې د بندي کېدو په اړه خوله خلاصه کړه، وایي ګناه مې نه ده معلومه خو نیول کېږم. نور حال یې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا چې میډیا کې قسم قسم انګازې و اوازې و، خاص کر د ما د مرګ په رابطه شوی و. نو کور چې راغلم خو کمپیوټر او دا شیونه مې بند و، چارج هم پکې نه و. نو کله چې مورکۍ غېږ کې ونیولم پوه نه شولم چې څنګه ده، ښه ده چې ژوندی راغلی و، ښه ده چې ژوندی راغلی و. بېګا شپه هم اوس مېلمنو ته راسم هم دروازې خواته مې یا وړوکی زوی لید یا خپله راسي، نو هغه باور او هغه ما هر څه له لاسه ورکړی ده. همدا تسلي ورکړو پوښتنه کې جرم ما تللی یم مېلمستیا ته، خو افغانان واښه نه خوري، ټول هر څه باندې پوهېږي او زه هم په خپل جرم باندې نه یم خبر. خو مشکلات ستونزې وې، دا چې زه زنداني نه وم، ما ته ښه ډوډۍ راکول کېدله، ښه ځای مې و، ښه اطاق مې و. خو امر دا و چې کوشش مې کوه چې بازار ته لاړ شم په هغه ماښام باندې. نو د امنیتي مسؤلینو لخوا وویل چې ته اجازه نه لرې. هماغه شېبې نه بس تر اوسه پورې چې راتلم کور ته فکر مې دا و، سوچ مې دا و او خپل رب ته مې ژړل په دې چې پروردګاره بیا به چا کوم تور را باندې لګولی، بیا به کوم بهتان وي، بیا به کوم تهمت وي. همدغه تشویشو کې بالاخره نو حقیقت هغه شی نه و، نه کوم تور و، نه کوم هغه و، نه کوم بل شی. افغانستان دا زموږ ملک دی، زموږ هېواد ده، کړاوونه مشکلات دا شی به وي. خو یو شی زه درته وایم چې الله نه همیش غوښتنه دا کړې ده چې خدایه که دغه زما وجود زما ژوند د ملت په خیر نه وي، پروردګاره ما نه دا ژوند واخلې او کم از کم ژوند نه رانه اخلي، په سترګو مې مړونکې او په غوږو مې کوڼکې، په ژبه مې ګونګ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.